د فلم په شروعات کې موږ یو ښځه ګورو چې د هغې نوم امیلیا وي. د دې یو زوی هم وي چې د هغې 6 کاله عمر وي او دا د سره په یو کور کې یوازې اوسېږي او د دې خاوند مړ شوی وي. امیلیا چې کله ماشوم کېدو په هغه دوران کې د دې خاوند دا هسپتال ته بوتله او دغه دوران کې د دې له ګاډي اکسیډنټ وشو په کوم کې چې د خاوند مړ شي او په هغه ورځ باندې د امیلیا یو زوی هم وشو چې کوم نوم هغې سیمیول کېوستو. هغې اوسه پورې د خپل زوی سالګرده هم نوي کړې ولې چې هغه اوس خپل خاوند پسې ډېره زیاته خفه وي ولې چې د خاوند هم په دغه ورځ باندې مړ شوی وي. امیلیا خپل زوی سره ډېره مینه هم نه کوي او هغه ډېر زیات وران او شیطان ماشوم وي او هره شپه دا ماشوم دا فکر کوي چې دې پسې یو بلا راغلې ده او هره شپه چې دا کله اوده کېږي نو دا له خپل کټ لاندې هغه بلا ګوري او دا له کور ارمانیان هم چې کوي. په دغه خبره باندې د مور ډېره زیاته خفه وي او هره شپه د اوده کېدلو نه پهله دا خپل زوی ته کیسه کوي کومه چې دا ډېر په غور سره اوري. سیمیول ته همیشه په خپلو خیالاتو کې دغه بلاګانې راځي په کوم باندې چې دا واړه اوزار هم ځان سره جوړوي او ایږدي. سیمیول ځانه جادوګر هم جوړ کړی وي او هغه خپل مور ته دغه شیونه هم ښیي ولې چې هغه دا هر څه په ټي وي کې ګوري. هغه د سیمیول دغه ټولو حرکتونه ډېره زیاته په عذاب وي او هغه دې سره سمه مینه هم نه کوي. یو ورځ چې کله دا خپل په کار کې وي دې ته ټلیفون راځي د سکول نه او ورته وایي چې ستا زوی څه عجیبه غوندې شیونه ځان سره راوړي دي. په هغه ورځ باندې دا په منډه ځي او پرنسپل سره هم خبره کوي او دا ماشوم خپل په ګاډي کې کښېنوي او د سکول نه یې وکاږي. بیا یوه شپه سیمیول خپلې مور ته وایي چې ته ماته یوه کیسه وکړه او هغه دې ته یو غټ کتاب هم ورکړي او د دغه نوم وي مسټر بابا ډاو چې دغه فلم نوم هم دی. په دغه کتاب کې لیکلي وي چې بابا ډاو یو بلا ده او په قد کې هم ډېر جګ دی او د دې لاسونه هم ډېر زیات اوږده دي او په سر باندې یوه ټوپۍ هم اچوي او ورته وایي چې کوم سړی هم د دغه بلا باره کې سوچ او فکر چالو کړي هغه به ټول عمر نه وده کېږي او همیشه به ویښ ناست وي او دغه انسان به په آخر کې ځان ته مرګ غواړي. امیلیا چې کله دغه کیسه اوري هغه په منډه دا کیسه بدله کړي او خپل زوی ته یوه بله کیسه شروع کړي خو د دې زوی نه غواړي چې دا بله کیسه واوري. بیا امیلیا راځي او دغه کتاب په یو المارۍ کې پټوي چې دې زوی کله دا کتاب راوانلي خو بله ورځ بیا هم د دې زوی د هغه کتاب باره کې خبره کوي. خپل زوی ته ډېرې زیاتې خبرې کوي چې بابا ډاو په نوم باندې څه هم نشته او ته نورې دا خبرې مه کوه. په دغه شپه باندې دې خوب هم نه وي کړي خو د دې زوی اوس هم هغه کتاب خبرې ځان سره کوي. یوه ورځ د دې زوی هغه تخانه کولاوه کړي کوم ځای کې چې دې له خاوند ډېر زیات عکسونه او شیانې ایښولي وي خو امیلیا اوس ځان کابو نه کړي او بیا لاندې تخانې ته دا کوزه شي. دا 6 کاله پس د خپل خاوند یو عکس وګوري په کوم باندې چې دا ډېره زیاته جذباتي شي. هغې نه پس په دغه کور کې څه عجیبه غوندې حرکتونه په خپله شروع شوي وي لکه خپله دروازه کولاوه شي او واپس بندېږي او په خوراک کې شیشې را پیدا کېږي او هغې نه علاوه سیمیول ځان سره چغې وهي او د دې مور فکر کوي چې دا هر څه سیمیول کوي خو سیمیول ورته وایي چې دا زه نه بلکې بابا ډاو کوي او هغه په غوسه کې راشي او سیمیول ته وایي چې ته څه هر ټایم بابا ډاو یادوي او بیا هغه کتاب هم وشکوي او د کور نه بهر یې لړه کړي. بله ورځ دا خپل د خور کور ته ځي کوم ځای کې چې د لور سالګرده وي. امیلیا خولې ته وایي چې تا ته پکار چې تا څه وشو هغه ته هېر کړي او مخکې لاړه شي او خپلې زندګۍ سره سیریه شي. هغه خور ته وایي چې زه بالکل هم داسې کوم چې زه هر څه هېر کړم او د هغې خور ورته وایي چې زما ستا زوی بالکل هم نه دی خوښ په کوم باندې چې امیلیا لږه غوندې کې خفه شي. بل خوا ته سیمیول هغه ماشومه بره چت کې ناست وي او د یو بل سره خبرې کوي. دغه ماشوم ورته وایي چې ستا خو پلار هم نشته او هغه مړ دی. په کوم باندې چې سیمیول غوسه شي او دغه ماشوم ته دیکه ورکړي او دا بر نه لاندې رالړه کړي او دغه ماشوم پوزه وینه شي. په دغه خبره باندې دې خور ډېر زیاته غوسه شي او ورته وایي چې په دغه وخت باندې زموږ د کور نه لاړه شئ او کله چې دا په خپل ګاډي کې کښېني او خپل کور ته روانه کړی وي هغه دوران کې دا هم عجیبه حرکتونه کوي او په دې باندې په ګاډي کې دوره راشي او په هغې باندې هم مرګي وي. دا یې وړي او ډاکټر ته یې ښایي. ډاکټر ته وایي چې ما ته نشي دوايي راکړه چې زه خپل زوی ته ورکړم وایي چې دا له شپې نه وده کېږي او دا څه بلاګانو سره خبرې کوي خو کله چې دا کور ته راشي دا خپل زوی ته څه دوايي ورکوي چې دا وده شي او هغې نه پس د دې زوی څو شپو پورې وده پروت وي. کله چې امیلیا دا هر څه وګوري هغه ډېر زیاته خوشحاله وي خو بهر نه دروازه سوګو وهي او کله چې دا بار راشي نو دا هلته کې وګوري چې هغه کتاب واپس راوړی وي د دې کور بار ایښولی وي او دا چې کله دا کتاب وګوري نو هغې صفحې چا سمې کړې وي کوم چې امیلیا دغه ټولې صفحې شکولې وي او په هغې کې ورته لیکلي وي که ته اوس زما د موجودګۍ نه انکار کوې نو زه به ستا په زندګۍ کې راشم او تا به زه ډېره زیاته تنګه کړم. او دې نه علاوه په دغه کتاب کې څه عجیبه غوندې کارټونان هم وي په کوم کې چې امیلیا خپل سپی مړ کوي او هغې نه پس د خپل زوی هم مړ کوي او په آخر کې یو چاړه راخلي او خپل ځان الهروي.
د هر څه نه پس میله ډېره زیاته ویریږي او دا یو ځل بیا هغه کتاب په اور کې وسوځوي او بیا د څوک ټلیفون کوي او کله چې دا هغه ټلیفون کې چا سره خبرې وکړي نو هغه سړی نه د څوک په ټلیفون کې وایي بابا ډاو په کومه ډېره زیاته ویریږي او دا پولیس سټیشن ته راشي کله چې د ټول کتاب کې څوک نو هغه ته پوښتنه کوي چې هغه کتاب کوم نه دا وته چې خو ما وسوځولو بیا دا پولیس چې ته واپس کوړه لاړ شوس خو تاسو څه ثبوت هم نشته خو بیا په هغه پولیس سټیشن کې میله یو کوټ او یو غټه ټوپۍ ګوري چې هلته کې راځوړندوي هم بالکل هغه شانتي څنګه چې دی په کتاب کې هغه کارټونان کتلی وو هغې نه پس دا خپل کور ته راشي او دا غواړي چې دا ځان یوازې په کوټه کې بند کړي او دا سیمیول سره چغې او سوري وخي او د ته ارزي کې بابا ډاو هم ښکارېږي یو ورځ یې میله ګوري چې د فریر شاته یو سوری دی او هغې نه ډېر زیات ګونګټان بهر ته روځي خو لږ ساعت پس هغه سوری هم غیب وي او دغه ټولو کیسونه دا ډېر زیاته تنګه راغلي وي دغه ټولو کیسونه دا ډېر زیاته تنګه شي او بیا دا فیصله کوي چې دا به سیمیول سره بار چکر ته لاړ شي او لږ اسکریم وخوري چې دی دا پام غلط شي خو کله چې دا دې سره بار په چکر باندې لاړ شي او دی ډېر زیاته انجوی وکړي او کله چې واپس کور ته را روان وي او دې ته په ګاډي کې دننه بابا ډاو ښکارېږي په کوم منځ دا ډېر زیاته ویریږي او دا هلته کې ګونګټان هم ګوري او دا خپل ګاډي اکسیډنټ بل سړي سره وکړي خو کله چې دا کور ته راشي دا څه عجیبه غوندې کې حرکتونه کوي د دې زوی هم د هغه حرکتونو نه ویریږي او دا خواږې ګاونډیانو ته ټلیفون نه کوي خو د دې مور راځي او د هغه ټول تارونه دې نه کټ کوي او بله شپه دا یو ځل بیا خپل زوی ته د هغه نشې دوایي ورکوي خو دې شپې د دې زوی دغه دوایي ونسکي او دغه ګولۍ دې په لاس کې نیولې وي او مور ته دغه ظاهره کړي چې دې دغه ګولۍ وخوړله او دې نه پس میلې ته څه عجیبه غوندې کې خیالونه راځي او داسې معلومېږي چې دې خپل زوی په چاقو باندې والی دی او مړ کړی دی او دا په ټي وي کې هم بابا ډاو ګوري او هغې نه علاوه دا خپل ځان په کړکیانو کې او په نور کورونو کې ګوري او بیا خپل کور ته خانې ته ځي او دا هلته کې خپل خاوند هم ګوري چې دې ته ولاړ وي او ته چې زه به خپل دنیا ته واپس راشم خو کله چې دا خپل زوی مړ کړي خو دلته کې موږ ته پته لګي چې دا میله یو سوچ و او د بابا ډاو یو چال و خو دې نه پهله چې میله دغه ته خانې نه بهر ته روځي بابا ډاو په دې معنی حمله وکړي او بابا ډاو دا خپل په کنټرول کې والي او میله اوس لا هغې په کابو کې راغلې ده او بیا د هغه کتاب په مطابق دا ټول نه پهله خپل سپی مړ کوي او هغې نه پس خپل زوی پسې هم ورځي او بار د هغې دروازه کولاووي خو کله چې دا له سیمیل کوټې ته ننوځي هغې نه پهله هغې خپل سامان راوړی وي او د خپل اوزارو نه خپل مور باندې حمله کوي او بیا هلته نه تښتي او لاندې تاخانې ته راځي میلې هم دغه تاخانې ته لاندې راکوزه شي خو شاته نه پې سیمیول حمله وکړي په کوم باندې چې هغه لاندې لړه شي او بیا وشي شي خو کله چې دا په وش راشي دا ځان ګوري چې په پړو باندې چا تړلی وي او سیمیل هم دې ته خواته راځي او سره خبرې کوي او ته وایي چې دا هر څه تا سره بابا ډاو کوي او تا پهله هم زما په خبرو یقین نه و کړی خو اچانکه په دې معنی څه چل وشي او دا خپل زوی راونیسي او په هوا کې بره ونیسي خو کله چې دا خپلې مور سره په مینه باندې خبرې کوي او خپلې مور سره مینه شروع کړي هغه دا پرېږدي او دا په مزه په خپل حالت کې راځي او هلته کې د تورو وینې او بارکۍ ډېرې زیاتې وکړي خو کله چې دا په وش راشي دا خپل زوی له لاسه نیسي او بره خپلې کوټې ته ځي د دې زوی دې ته یو خبره کوي چې څوک هم د بابا ډاو نه نشي بچ کېدی او بیا دا څوک د شاته نه راکاږي او یو کوټې ته یې ویسي او دا په منډه ځي او خپل زوی بچ کوي خو دا خپل زوی هلته کې په کابو کې واخلي او یو ځل بیا بابا ډاو دې ته خاوند په خیالونو کې راولي خو دا اوس له بابا ډاو په چالونو باندې پوه شي دا وته په تیزه چغې ووایي او ته وایي چې دا زما کور دی او ته دلته نه لاړ شه هغې نه پس د بابا ډاو یو ځل بیا تاخانې ته لاندې لاړ شي موږ څه ورځې پس ټایم ګورو چې میله او له هغې زوی اوس ډېر زیات خوشحاله وي او میله یو ځل بیا خپل زوی سره ډېر زیاته مینه کوي او کومه جادو چې هغه دې ته کوي دا خپل زوی ډېر په شوق سره ګوري یو ورځ دا تاخانې ته کوزېږي او لږ څه چینچي وړي چې دغه بابا ډاو راشي او دا ټول چینچي وخوري خو اچانکه په دې باندې هلته کې څوک حمله وکړي دا بل څوک نه بلکې هغه بابا ډاو وي په کومه چې میلې په ځمکه باندې پرېوځي او دا یو ځل بیا راجګه شي او بابا ډاو هغه چینجي اخلي او یو ګوټ ته لاړ شي د فلم په اخر کې موږ ته ښیي چې بابا ډاو څه بلا یا شیطان نه و بلکې دا د دې یو سوچ او یو فکر و کوم چې د خپل خاوند د مرګ نه پس خپل زړه کې اظهار کړی و او د دې دا خفګان دومره ډېر زیات شو چې دا ته لیونی کېده او ورځ په ورځ په ورسره خرابېده او دې د خپل خاوند ټول عکسونه او شیونه په یو تاخانې کې بند کړي وو خو کله چې سیمیل هغه تاخانه کولاو کا دغه ټول شیونه یو ځل بیا راغو او د دې په ذهن کې ننوتو